قدرمنو هیوادوالو ښه راغلاست او هرکلی درته وایم د هنر په برخه کې یو. په خواشینۍ سره چې زموږ میلمه ښاغلی محمد وسیم راونه رسید او له نیکه مرغه راسره تکړه ترنموونکی او تکړه استاد ښاغلی استاد شریفي صاحب دی. زه هم د شریفي صاحب په لور باندې له ده سره به سهار نیکمرغي وکړو او ورنه وبپوښتو چې څومره وخت کېږي چې د زده کړو د مسیر ترڅنګ ترانې هم وایي. شریفي صاحب سلامونه، سهار د نیکمرغه، ډېر ښه راغلئ خپرونې ته. وعلیکم السلام، سلامونه احترامات ستاسو ته او ستاسو وعلیکم السلام د ملي تلویزیون ټولو ګډونوالو او اورېدونکو لیدونکو ته ډېر زیات مننه کوم، چې روغ جوړ یاست. منندوی مو یم شریفي صاحب چې راغلئ، زموږ بلنه مو ومنله. ښاغلی شریفي د زده کوونکو لپاره یو لارښود دی، یو ښوونکی په ښوونیز ډګر کې تاسو فعالیتونه لرئ. د دې ترڅنګ څنګه مو له ترانه ویلو سره شوق پیدا شو؟ له ترانه ویلو سره مو دا شوق پیدا سو چې موږ دغه ماشومان سره کوم تشویقول، ماشوم سره کوم سره تشویق کړو یا د زده کوونکي سره کوم تشویق کړو، هغه هم د په هره برنامه کې تشویق کړو. نو بالاخره دغه سره شوق پیدا سو چې ماشومان له دغه شعرونو له لګانې یا د نظم له لګانې هم تشویق کړو. نو دغه رئیس شوق ورسره پیدا سوی. څومره شعرونه به دې تر اوس مهاله پورې نظم کړي وي او د ترانو یا د نظم په ګاڼه به دې سنبال کړي وي؟ ډېر مې نظم کړي دي، زیاتره جایو کې مې په جلسو کې ویلي دي، چې خاص برنامو کې مې نه دي ویلي، خو په ختمانو جلسو کې او د مکاتبو په برخو کې مې ویلي دي. ډېر ښه. موږ ته مو هم خپرونې ته کوم نظم ترانه راوړې وه که نه؟ تاسو لپاره مې یو نظم د ماشوم په اړه باندې راوړی، داسې ترنم غوندې یو خبر ته ډالۍ کړو. ډېره مننه، موږ به هم واورو او خوند به ترې واخلو. قلم ورته ډالۍ کړه، کتابچه ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، قلم ورته ډالۍ کړه، کتابچه ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، روزنه او پالنه یې په مونږ باندې فرض ده، روزنه او پالنه یې په مونږ باندې فرض ده، ښه فکر او سپېڅلې عقیده ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، قلم ورته ډالۍ کړه، کتابچه ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، د فلم ډرامو او سریالونو نه یې ساته، د فلم ډرامو او سریالونو نه یې ساته، کتاب غوندې یو ستره خزانه ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، قلم ورته ډالۍ کړه، کتابچه ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه، سیرت د ګران حبیب ورته په مینا مینه ښه، سیرت د ګران حبیب ورته په مینا مینه ښه، په ورځ کې بس یوه جمله ورته ډالۍ کړه، ماشوم ته مینه ورکړه، سپاره ورته ډالۍ کړه،
ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه قلم ورته ډالۍ کړه کتابچه ورته ډالۍ کړه ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه د ښکلو صحابهو په تاریخ باندې یې پوه کړه د ښکلو صحابهو په تاریخ باندې یې پوه کړه میړانه ورته وښایه جذبه ورته ډالۍ کړه ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه قلم ورته ډالۍ کړه کتابچه ورته ډالۍ کړه ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه ډېر پام کوه بې پوهې بې تعلیمه پاتې نشي ډېر پام کوه بې پوهې بې تعلیمه پاتې نشي د علم او عرفان بلا ډیوه ورته ډالۍ کړه ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه قلم ورته ډالۍ کړه کتابچه ورته ډالۍ کړه ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه ماشوم ته مینه ورکړه سپاره ورته ډالۍ کړه ډېر زیاته مننه شریفي صاحب چې راغللې او د ترنم په زمزمو موږ ونازولو او په ټال باندې مو هم راته زانګو راکړله ښاغلی شریفي لومړنۍ زمزمه دې چې وکړله دقیقا څومره وخت وړاندې وه او په څه ډول یو پروګرام کې و چې بیا ملګرو وهڅولې چې کولی شي ته یو تکړه ترانه ویونکی شي لومړنۍ ترنم مې چې کله وویلې په مدرسه کې موږ یو برنامه لرو چې موږ انجمن جوړته وایو په هغې کې شاګردان ډېر تشویقېږي او جرأت یې هم زیاتېږي چې هغه په زیاترو مدرسو کې بلکې په ټولو مدرسو کې به وي چې د پنجشنبې په شپه باندې موږ انجمن موجوده وي انجمن موجوده وو نو په هغې کې به تقریر کوو ترنم به ویلې نو هغلته هم ترنم ویلې نو بالاخر له هغې نه وروسته یو جلسه وله په جلسه کې مې ترنم ویل د هغې نه وروسته بیا مشهور رسول کراکره برنامه مخته بولي بالکل یوازې په پروګرامو کې مو ترانه ویلي دي که په ثبتي ډول یا انځوریز بڼه مو هم نشر کړي دي تر اوسه پورې دا لومړی ځل دلته راغلی یم نو د ثبتي ډول باندې مې نه دي ویلي خو خاص برنامو کې مې جلسو کې ختمانو کې هسې غونډو کې مې ویلي دي ډېر زیاته مننه کوم شریفي صاحب چې راغللې زحمت یې ویستلو په خپرونه کې راسره وي د یو تکړه ترانه ویونکي او تکړه ښوونکي په حیث باندې د پیغام نورو هیوادوالو ته څه دی پیغام خاص پیغام څه نه ده خو دغه پیغام د وروسته باید موږ زده کوونکي ډېر تشویق کړو په هره برنامې سره که ترنم برنامې سره وي که د شعرونو ټولګي سره وي که په درسونو ټولګي سره وي دغه په دې برنامې باید تشویق کړو ډېر زیاته مننه کوم او منندوی یم له تاسو هیوادوالو هم چې راسره وئ او خپرونه مو تر پای شیبې پورې وکتله قدرمنو